راشد خان یو ځل بیا غټه غلطي وکړه او خپل 42,000 ډالر په اوبو لاهو کړل. د راشد یوه بله او غټه غلطي داسې غلطي چې یو ځل بیا یې د خلکو زړونه مات کړل دا چې د راشد خان د دغې کار په اړه د اسلام نظر څه دی ویډیو تر اخره وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې افسانوي الراونډر راشد خان ارمان د استرالیا هیواد د قربانیانو لپاره خپل قیمتي موټر د خرڅلاو لپاره بازار ته وړاندې کړ. دا چې د استرالیا هیواد پوره شتمن هیواد دی څه موده مخکې پکې شدید اور سخت مالي او ځاني زیانونه اړولي وه. د کرکټ د نړۍ پخواني ستوري د دې هیواد لپاره یوه خیریه سیالي هم ترسره کوي چې پکې د نړۍ غټ نومونه شین وارن، برین لارا، ریکی پوینټینګ او ورته نور مشهوره لوبغاړي شامل دي. د افغانستان نوموتی کرکټر راشد خان ارمان هم اعلان وکړ چې خپل قیمتي موټر د دغه قربانیانو لپاره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کوي او د دغه موټر بیه 40,000 ډالر ایښې ده. خو پیرودونکو د خرڅ لپاره ورته نهایي بیه 9,000 او 100 امریکایي ډالر ایښې ده. راشد ارمان خپل موټر ته اشاره کړې او ویلي دي چې هر شخص ته به پر دغه پیسو د خوراک او څښاک لپاره څه واخیستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ هم له راشد ارمان څخه مننه کړې چې په دغه پروسه کې ګډون وکړ. راشد د استرالیا په کورني تجارتي لیګ سیالیو کې په 15 لوبو کې 19 وکټې ترلاسه کړي او په توپ وهنه کې 126 منډې جوړې کړي خو لوبډلې د مخکې تګ څخه محرومه شوه. اوس نو موږ هم وایو د راشد کور ودان چې دغه صدقه یې وکړه او صدقه یې قبوله شه. خو د اسلام له نظره راشد ډېر غلط کار وکړ. لومړی خو دا چې افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې له لوږې مري، ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کور یو سرپرست لري خو هغه په خپل وطن خپل سر قربان کړی وي خو کورنۍ بیا بې سرپرسته پاتې وي. لنډه دا چې اسلام وایي اول له خپلو هغو بېوزلو خپلوانو سره مرسته وکړه چې د خیرات قابل وي. که کوم خپلوان د غریب نه وي نو بیا له غریب ګاونډي سره مرسته وکړه. که ګاونډي دې هم مالدار و بیا کولی شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور امت سره مرسته وکړي. خو که بیا هم کوم مسلمان غریب نه و بیا کولی شي چې له کفارو سره هم مرسته وکړي. خو دا چې خپل خپلوان ګاونډي او مسلمان ورور دې له لوږې مري او ته دې هلته مرستې کوي. اوس نو ښکاره ده چې ستاسې ذهن ته به اوس دا خبر هم راغلی وي چې دا له ځانه لګی راشد دلته هم مرستې کوي. موږ هم منو چې راشد دلته هم غریبانانو سره مرسته کوي خو دلته یوازې د ګوتو په شمېر خلکو سره مرسته کړې ده او دا افغانان د مرستو ډېر لایق دي. آینده کې ترې هیله کوو چې بیا ځلې په دومره غټو پیسو بنسټیز کارونه وکړي، مکتب دې جوړ کړي او همداسې نور خیریه کارونه چې تر ډېرې خلکو ته ګټه ورسیږي. د راشد د اوسنۍ مرستې مثال داسې ده لکه ستا کور کې چې د مرګ په حالات کې مریض پروت وي ته ځې د بل هیواد داسې کس سره مرسته وکړي چې سردرد یا تبه ولري. موږ دا خبرې د اسلام له نظره وکړې، له ځانه مو هېڅ نه دي ویلي. خو اوس تاسې هم نظر څرګند کړئ چې راشد خان په استرالیا کې اور ځپلو سره د هغه موټر چې 40,000 امریکایي ډالر کې د مرسته کړي ستاسو په اند دی سم کار کړی که ناسم؟ نو ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.